په نن ویډیو کې موږ پیژنو چې پوسټمارټم څه ته وایي. صحیح ده. نو په ساده الفاظو کې پوسټمارټم هغه ته وایي که نه، لکه مطلب د څنګه چې د لفظ موږ ته ډایرکټ په خپله وایي چې دا لیټن ورډ دی پوسټمارټم. صحیح ده. لیټن ورډ دی مطلب د لاتیني زبان لفظ دی. صحیح ده. چې د دې پوسټ مینز بعد، after وروسته، مارټم مینز ډیث، مطلب چې د مرګ نه وروسته. نو بیا د پوسټمارټم مطلب څه شو؟ ټو پاینټ چې معلوم کی د کاز of death. پوسټمارټم هغه ته ویلی شي چې په هغه کې د مرګ وجه معلومه کی، نو دغه ته پوسټمارټم ویلی شي. صحیح ده. په ساده الفاظو کې بیا پوسټمارټم په دوه قسمه باندې دی، یو ایکسټرنل پوسټمارټم او بل انټرنل پوسټمارټم. صحیح ده. ایکسټرنل پوسټمارټم له راځو. ایکسټرنل، نو په ایکسټرنل کې زموږ سره کلاتس دي. صحیح ده. هیډ دی. صحیح ده. او بلا نور کوم چې ظاهري منطق کاری. صحیح ده. لکه کلات څنګه چې هغې ډاکټران د کلات نه ایکسټرنل پوسټمارټم کې کلات چیک کوي، لکه مطلب د هغې بټنز چیک کوي، هغې کپړې شلیدلې خو نه دي، یا مطلب نور څه داسې د نشانات خو پې نشته چې د هغې نه هغوی اندازه ولګي چې دا مړی د څه د وجې شوی دی. بیا سر وګوري یا د باډي کاره حصه خو چا ظاهري موږ ته ښایي، نو هغه ته ایکسټرنل پوسټمارټم وایي. صحیح ده. بیا دویم نمبر که هغه در سره اندازه ولګي، لکه ظاهري اندازه، لکه هغه تقریبا موږ هم شو لګولی، ځکه چې موږ یې ظاهري سیز ته وګورو چې مطلب دا کپړې شلیدلي دي، بس مطلب داسې زور وغیره سیز ته شوی دی په داسې انداز کې کېږي که نه. دویم دی انټرنل پوسټمارټم. صحیح ده. نو انټرنل پوسټمارټم هغه ته ویلی شي چې په هغه کې موږ ډاکټران انټرنل باډي پارټس، چې په هغه کې ډاکټران د انټرنل باډي پارټس مطلب کوم چې په بدن کې دننه کوي سي د هغې نه اندازه ولګي، لکه هغې سټامیک وګوري، معده یې وګوري چې په دې کې مطلب کم خوراک دی ده کړی دی، مطلب څه زهریله څیزونه خو ورکې نشته دی، یا زړه وګوري، یا داسې لیورز وګوري، مطلب معده شوه،